ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمه او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: د سولې ولسي حرکت غړو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته د اوربند او جنگ بندولو لپاره پرلت وهلی دی. د سولې ولسي حرکت غړي وایي هدف یې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه او په هیواد کې د روانې جګړې ودرېدل دي. دوهم خبر: د مصالحې عالي شورا په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دغې شورا مشر عبدالله له ولسمشر غني سره د شورا د غړو د ټاکل کېدو په تړاو خبرې اترې کړې دي. عبدالله دغه راز د پخواني ولسمشر له مرستیال یونس قانوني او د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره هم د سولې په تړاو بحث او خبرې اترې کړې دي. دریم خبر: د الجزایر د پلازمینې الجزیره جامع جومات پرانیسته وشوه. په دغه جومات له $1.5 میلیارډ زیات لګېدلي دي او په یو وخت 1,20,000 کسان پکې لمونځ ادا کولی شي. دا د افریقا په لویه وچه کې تر ټولو ستر جومات دی. دغه جومات پر شاوخوا 80 جریبه ځمکه په نوي او عصري بڼه جوړ شوی دی. څلورم خبر: د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور وایي چې حکومت د یوې کوچنۍ کړۍ په لاس کې دی او هیڅ ولسي ملاتړ نه لري. هغه وویل چې ټول شموله حکومت او ملي اجماع یوازې یو شعار دی چې له بده مرغه په عمل کې هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی. د زیاته کړي چې د افغانستان خلک واقعي سوله غواړي، نو طالبانو څخه هم هیله کوو چې د خلکو وینې تویونه دي لاس واخلي، که نه خلک په مقابل کې قیام وکړي. پنځم خبر: د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان او روسي ځواکونو 15 ورځني ګډ تمرینات پیلوي چې په دغو تمریناتو کې د برخه اخیستو لپاره د روسي ځواکونو یوه ډله پاکستان ته رسېدلې ده. د پاکستان د پوځ ویان ویلي په دې تمریناتو کې د روسي ځانګړي ځواکونو برخه اخلي او دا تمرینات به تر 2 اونیو پورې پاکستان کې دوام وکړي. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې دا د نن ورځې خبري ټولګه به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.